الحاد اغوی ستاو الحاد چونکی دا دا عربی لفظ دی دا الحدا یلحد الحادنا او لحد دا ای مجرد رازی ومانا دا کوگوالی باند رازی میلان باند رازی لحد تا لحد زکوے لیکی دا یو طرف تا یو سیٹ تا پدې کې قبر جوړ کړی شوی او یو حفره جوړ کړی شوی الحاد ته الحاد هم په دې وجه باندې ویل کېږي چې دام کاګر وار دي د سیدې لارې نه خو الحاد د دې اصطلاحي تعریف سره اوس دور کې د الحاد د هغې اصطلاحي تعریف اهل المدا ذکر کړی چې ملحد چاته ویل کېږي او الحاد څه ته ویل کېږي الانکار عن وجود الله تعالی د الله د وجود نه چې څوک انکار کوي دغه ته ملحد ویل کېږي او دې ته الحاد ویل کېدلی شي ابتداء د الحاد درې قسمه دي یو ته ویل کېږي الحاد مطلق الحاد مطلق دې ته ویل کېدلی شي چې بالکل د الله وجود سره بوده نه مني لکه په دې وخت کې دا الحاد مطلق ډېر زیات جاری دی چې الله سره بوده موجود نه مني خالق نه مني دغه وجود تسلیمي سره بوده نه دې ته الحاد مطلق ویلی شي دویم دی لاادریت دا مخکې دور کې داسې خلکو شرح العقائد النصفیه پای کې لاادریه د هغې بحث هغه د طلبا علما هغې لوستلی دی او دا وروسته دور کې وو اوس هم بعضې خلک شته لاادریت ولا لاادریت دا معنا چې نه پوهېږم چې الله شته دی او که نشته دی دې څه مې سړي کار نشته دی زه بلکل خاموش یم په دې کې نه اقرار کوم چې الله شته دی او نه اقرار کوم چې الله نشته دی دا دویم قسم و دریم قسم چې هغې ته ډیزم ویلی کېدلی شي ډیزم دا هغه خلک دي چې هغې ویل ټیک د کائنات د دې لپاره یو خالق شته دی خلق یې کړی دی لیکن هغه بیا یا په خپله پناه شوی دی او یا بالکل معطل شوی دی کار یې پریښی دی اوس دنیا په خپله باندې چلیږي دې ته ډیزم والا ویلی کېدلی شي د الحاد د هغې ابتدا چا کړی و اصل کې موږ چې کله ګورو قرآن مطالعه کوو یا تاریخ مطالعه کوو نو اصل کې لاول ملحد خو هغه په هغه معنو باندې نو چې کوم اوسني ملحدین دي ظاهري طور باندې اول ملحد فرعون و لہذا د ملحدینو د هغې سربراه د هغې مقتدا او د هغې مشر چې و نو هغه فرعون و علیه اللعنه هغه دا ویلي موسی علیه السلام چې کله هغه ته دعوت پیش کړو هغه دا جمله ویلې وما رب العالمین رب العالمین پکې لا څوک دی خو هغه هم داسې نه و لکه چې اوسني ملحدین هغه انکار کړی ظاهري طور باندې کړی ورنه قرآن د هغې ګواه دی چې اصل کې په زړه کې یقین و وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا دیو د هغې نه انکار کړی دی فرعونیانو د دې آیات بینات نه انکار کړی خو سره د دې نه چې په زړه کې یقین وګورئ خو د ظلم او دارنګې د تکبر په وجه باندې انکار کړی ملحدین اغي بیا دا ترقی څنګه بیا منتلا اصل کې امریکا او یورپ پای کې په 1600 صدی کې 14 صدی کې د کلیسا ظلمونه دغه بربریت دای په نتیجه کې یو فرقال ته پیدا شو یورپ او امریکا کې پروتستانت په نوم باندې چې هغه یو بل فرقه کیتولیک دای سره اختلافات رال جګړې رالي نو کله بچې د پروټیسټ د هغې حکمران راغی د کیتولیک والو باندې به ظلم کاوه کیتولیک والو حکمران به چې راغی نو په دې پروټیسټ باندې به ظلم کاوه پای کې خونریزي ډېره زیاته شوه او د حد تجاوز وکړو نو خلکو ویل چې دا مذهب چې دی دا خونریزي خلکو ته ښیي دا مذهب نه خلک رفته رفته باندې متنفره شو اگر چې هغه عیسیت و لیکن یو مذهب خو و دا ویې کولی چې دا آسماني مذهب دی نو رفته رفته باندې هغې د مذهب نه متنفره شول او الحاد طرف ته چې کوم دی روان شول نو بیا هلته په اجتماعي سطح باندې په یورپ کې او په امریکا کې الحاد هغې تسلیم کو هغې الحاد هغې قبول کو او بیا دې وسط ایشیا ته او دارنګې د نورو ملکونو ته چې رانقل شو په دې وجه باندې چې چونکې دا خلک د یورپ نه ډېر متاثره دی زمون خلق خو اکثر د یورپ نه متاثره دي خاص کر کم خلق چې هغې
ایجوکیټډ خلک ځان ته وایي، تعلیم یافته طبقه ځان ته وایي، دیو د یورپ ته ډېر متاثره کېږي، نو د هغې افکار او د هغې نظریات د هغې نه متاثره شول، نو په دې کې دا د الحاد فتنه راننوتله.